داوړ وایي د پاکستان او خیبر پښتونخوا واکمنۍ به سبا ته د پښتنو د قومي جرګې د ترسره کېدو اجازه ورکړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. محسن داوړ وایي چې د پښتنو د قومي جرګې د جوړېدو په اړه د دوی غوښتنې منل شوې او د خیبر پښتونخوا او د پاکستان واکمنۍ به دوی ته د جرګې د جوړېدو اجازه ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې پر خپل ایکس باندې لیکلي او ډیره کړې ده. موږ په غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګې ته اجازه ورکړي چې ترسره شي. داوړ دغه خبرې تر هغه وروسته وکړي چې نن د خیبر پښتونخوا د سر وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د پښتنو مشرانو له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ښاغلي ګنډاپور ویلي چې له سیاسي تړاوونو پرته د خیبر پښتونخوا په ټول ایالت کې د سراسري امن او د سولې د پایښت لپاره د غونډې کې راټول شوي دي. هغه ویلي د دغه ایالت د ټولو وګړو د سر او مال ساتنه یې مسؤلیت دی او په دې اړه به هلې ځلې کوي. تر اوسه د پاکستان واکمنۍ بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان واکمنۍ تر دې مخکې له بېلابېلو لارو هڅه کړې چې د پښتنو د قومي جرګې د جوړېدو مخه ونیسي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په ټینګار سره ویلي چې دا جرګه به هرو مرو جوړیږي. د یادولو ده چې 13 ورځ په خیبر کې د کېدونکې جرګې پر خیمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په برید کې 3 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 ټپیان دي چې د هغوی له ډلې بیا یو کس 13 شپه د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه او په دې سره د وژل شوو شمیر 4 ته لوړ شو. د پاکستان امنیتي ځواکونو وړمه شپه او 13 ورځ د پښتنو د قومي جرګې پر خیمه برید کړی و او د جرګې میدان د څو غړیو لپاره په ولکه کې کړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.